هغې سره بیا ګورو درس رسېدلی تر کوم جي پورې تر دې جي پورې صحیح دی او دې کې موږ کار کړی ډرا ټیبل باندې فرض مثال دلته ما یو جدول جوړ کوم صحیح دی او دلته مې یو لیکه ورکړه یو لیکه مې دلته ورکړه او یو لیکه مې دلته منځ کې ورکړه فرض مثال موږ سره اوس یو جدول شو ښه دا جدول تاسې بل ځای نه په اسانه هم جوړوی شئ زه به راشم انزرټ ته او انزرټ کې به راشم ټیبل ته ولا حول ولا قوة ټیبل کې به دلته یو جدول رسم څه شو دا مو جدول شو دا څنګه کېږي په دې باندې ښه ډېر کار کوم تفصیلي کار کوم اوس تاسې دې کمانډونو سره اشنا شئ دا آپشن یې څه لپاره دي اول آپشن موږ سره سلیکټ دی سلیکټ معنا انتخابول سلیکټ انتخابول سلیکټ سیل ما ته دا سیل انتخاب کا د یو دانه ته موږ سیل وایو ښه سیل حجرې ته وایي یو کوټې ته وایي اتاق ته وایي صحیح دی که نه دا اوس موږ سره یو کوټه ده یو اتاق دی یو سیل دی صحیح دی که نه دا اوس موږ سره یو سیل شو دا موږ سره دوه سیل دا درې دا څلور دی پنځه دا شپږ په همدې ترتیب ډېر سیلونه دي نه حسابېږي صحیح دی که نه حسابولی وخت نیسي ښه د سیلونو مجموعه افقي شکل باندې د سیلونو مجموعه افقي شکل باندې دې ته موږ رو وایو رو یا قطار وایو انګلیش کې ورته رو وایي ښه رو معنا یعنې قطار صف موږ چې صف درو که نه افقي شکل کې درو صحیح دی د سیلونو مجموعه عمودي شکل باندې د عمودي شکل باندې شو که نه عمود څه ته وایي عماد اشاره عماد عین میم الف دال تکیه نه الصلاة عماد الدین تکیه عماد ستنه پایا صحیح دی که نه لمونځ د دین ستن ده صحیح دی که نه نو دا ستنې چې که نه عمودي شکل باندې ولاړ صحیح دی که نه نو دې عمود د همدې ستنې نه اخیستل شوی هم دی ستنه چې که نه چې ولاړه باندې نو دې ته کالم وایي دې ته څه وایي د سیلونو مجموعه عمودي شکل باندې دې ته کالم وایي او د سیلونو مجموعه په افقي شکل باندې دې ته څه وایي رو وایي رو قطار یا صف ته وایي او کالم څه ته وایي ستون ته وایي ستنې ته وایي صحیح دی که نه دا عمودي شکل باندې د یاده خو هم نه وځي دې ته څه وایي افقي شکل باندې رو او دې ته څه وایي کالم دې ته کالم وایي دا موږ سره روګانې شوې او دا موږ سره څه شوې کالمې شوې اوس موږ سره څو کالمې دي دا یو کالم مکمل دا دوه کالمه دا درې کالمه همداسې څلور پنځه شپږ دا اووه اته کالمه لرو څو روګانې لرو یو رو دوه رو درې صحیح دی دا یې څلور دا یې پنځه دا یې شپږ روګانې صحیح شو ښه زه اوس دلته یم سلیکټ سیل دا به ماته یو سیل انتخاب کړي یو سیل انتخاب کړو صحیح دی که زه دلته ودرېږم او ورته یم سلیکټ کالم دا مکمل کالم انتخاب صحیح دی که زه دلته ودرېږم ورته یم سلیکټ رو مکمل یو رو انتخاب وي صحیح دی دا انتخاب تاسې دي چې نه هم کوی شئ ګوره دې چې ته چې راشم دا پوینټر بدل شي یو غشی غوندې شي که نه نو دې باندې چې تاسې ډبل کلیک وکړئ یا سنګل کلیک وکړئ دا بدلېږي ټول انتخابېږي مکمل یو سل څه کالم څه کېږي انتخابېږي او که چېرته دلته راشئ دې چې نه هم تاسې انتخابوی شئ دا ګوره دا روګان هم تاسې انتخابوی شئ ډبل کلیک چې وکړئ یو رو انتخابېږي ښه صحیح شو مشکل خو نشته بل سلیکټ ټیبل دی مکمل یو ټیبل انتخابېږي صحیح شو دا سلیکټ مونږ د څه شي دپاره کوو دا پوښتنه تاسې ونه کړه سلیکشن مونږ یې دې له خاطره کوو ښه زه به دا څو کالم یې ډیلیټ کړم چې لږې کمې شي دلته ما ولیکه آی ډي او دلته مې ولیکو نیم دلته مې ولیکو جاب دلته مې ولیکو سلري او دلته مې ولیکو ډیټ صحیح شو دا ما یو جدول جوړ کوم دلته مې نور ریکارډونه هم ورکړل آی ډي مې یو ورکړه نیم عدنان ورکوم او جا فرض مثال ډاکټر دی عدنان او ماشي څومره دی سلري شپېته زره بس دی عدنان ماشي شپېته زره ښه
په کوم تاریخ باندې موږ دا معاش ورکو فرض مثال اوله میاشت اول تاریخ 2026 باندې صحیح شو دویم آیری کې موږ سره دی وحید الله صحیح شو دا فرض مثال ټیچر دی معلم دی موږ سره او دې معاش څو دی فرض مثال 15 او دې تم په کوم تاریخ معاش ورکو اوله میاشت 15 تاریخ او 2026 صحیح شو دریم آی ډی باندې موږ سره څوک دی اسد الله دی دا موږ سره دی فرض مثال انجینر دی او د دې معاش فرض مثال څو دی 15 شپېته دی او دې تم په دې تاریخ باندې معاش ورکو صحیح شو و زه غواړم دا د وحید الله ریکارډ چې دی کنه دا څه چې وحید الله ته لیکل شوي دا ټول مکمل ډیلیټ کړم یعنی فقط د معلومات ډیلیټ حذف شي نو دې لپاره تاسو راشئ سلیکټ رو ته مکمل رو انتخاب شو صحیح دی ډیلیټ بٹن و اماده ډیلیټ صحیح شو یا فرض مثال همدا ریکارډ دی ګوره کنټرول زد بٹن می والا دوباره راغلو ها کنټرول سی بٹن می والا دا ریکارډ می کاپی کو مکمل معلومات میں سے گل کاپی کر دل طرح نمبر میں دوبارہ کنٹرول بھی پیسٹ کا بے کنٹرول بھی پیسٹ کا بے کنٹرول بھی پیسٹ کا دا سلیکشن میں گندی ایدی خاطر کو یا روم انتخاب کا دا روم معلومات ہم ټول کاپی کر لاند روغانو کې پیسٹ کر صحیح شو یا مکمل ټیبل ما سلیکٹ کو انتخاب میں کو ورته هم ټول ټیبل انتخاب کا ډیلیټ بٹن میں والو ټول معلومات سے شو ډیلیټ بل ویو گریډ لاین دی ویو گریډ لاین سره لپاره استعمالیږي ټیبل ډیزاین باندې کار نه کړي اخر دی باندې بیا کار وکړو ها کچیر دا ویو گریډ لاین دا فعال ای کنه دا لاینونه مون سره راځي خطونه ګورئ او کچیر دا فعال نه دا ختمي صحیح شو کچیر ته فعال لاینونه راځي کچیر ته غیر فعال لاینونه راځي صحیح شو دا گریډ لاین دی ښه کچیر د فعال ساتي فعال وساتي خله ځینې وخت کې دې شي ټیبل د ډیزاین ورته کنه به تاسو ته معلومیږي چې ما ساسو کالم دي او سو روغاني دي هم غلطه ټیبل ته ډیزاین ورکو تیار ډیزاینونه موجود دي دلته ډیزاین انتخاب کو ټیبل ته ډیزاین ورکو صحیح دی ها لیاوټ ترازو گریډ لاین باندې پوي شوی ګوره کو ډیزاین ټیبل ته ورکو گریډ لاین فعال یا غیر فعال هیڅ تغییر پکې نه راځي هیڅ څه نه رامنځته کیږي صحیح دی بل موږ سره پراپرټی دا پراپرټی کې ډېرې زیاتې خبرې دي زیاتره خبرې دلته تکرار شي ټولې هم دلته راغلي دا ټولې خبرې دلته راغلي دې کې یو خبره اضافه ده چې ډایرکشن دی ډایرکشن موږ بل ځای کې وایو ډایرکشن موږ هوم کې وایو ها ګوره هر کله چې موږ یو جدول جوړو کچیرته پښتو یعنی یو مقاله جوړو یو مکتوب جوړو کچیرته پښتو نو موږ ډایرکشن دا انتخاب صحیح دی رائټ ټو لیفټ نو هم د څه ټیبل هم کچیر ته تاسو یو جدول جوړو چې په پښتو ژبه کې ګوره د دې د تیر څه نه کنه دې طرف ته دی صحیح دی ورته مزه جدول جوړوم پښتو ژبه دی دا ورای ټول په انتخاب کې دا وکيږي چې بل طرف ته صحیح دی کنه اوس زه تاسو ته دې کې یو څه خایم ورزه دې سل کې ما ولګو پښتو ژبه کې اسم ما ولګو صحیح دی او ټب بٹن می والا خپل دې سل ترا صحیح دی دې سل ترا لم دې چې کې فرض مثال ولا دوی کو بیا می ټب بٹن والا دې سل ترا صحیح دی دې کې مولیک وظیفه ټب بٹن ګور دې چې مکنه ورته دې سل تباید راشي ټب بٹن بو دې سل ترا دی صحیح شو دلته مولیک معاش او دلته مولیک تاریخ صحیح شو وس اسم د نفر څه دی فرض مثال اسم علی دی ولد څه دی ولد فرض مثال احمد دی او وظیفه څه د فرض مثال ډاکټر دی معاش څومره زره فرض مثال 15 شپته دی او په دې تاریخ باندې موږ سوال کړی معاش موږ کړی تاریخ غلط شو دا وولي کوم دویم تاریخ دویم میاش 2026 صحیح شو نو دا موږ سایه ریکارډ شو کبیا دی چې ترازه عام ټب بټن واخې خپل لاندې راځي ښا په دې باندې پوه شوي
یعنی د یو سیل نه بل سیل ته ځي ټاپ بټن په واسطه ځي. او بل خبره هر کله چې تاسو یو دفتر کې کار کوئ یو جدول هم جوړو چې ژبه یې شوه پښتو وه. تاسو به اول کار داسې کوئ چې د پراپرټي ته به راشئ د رایټ ټو لیفټ انتخاب کړئ. صحیح دی. هر کله چې موږ جدول جوړو او د جدول ژبه څه وه پښتو ژبه وه پښتو کې جدول جوړو یا هم دری کې جوړو نو دا به تاسو ډایرکشن رایټ ټو لیفټ انتخاب وي. صحیح دی. ځکه که لیفټ ټو رایټ انتخاب شي که نه هغه بیا وروسته موږ ته مشکلات جوړوي. پوه شوئ؟ دې کې خو مشکل نه سلیکشن کې ګریډ لاین کې پراپرټي کې ډېرې خبرې دي. دا بیا وروسته بیا درته وایم ځکه دا ټولې دلته راغلي دي تکرار شوي دي. مخکې نه یې کوو بیا ګډوډېږي دننه. دا به زه انتخاب کړم او معلومات به ډیلیټ شي. صحیح دی. اوس ډرا ټیبل ته راځم. فرض مثال دلته یو سیل اضافه کوم نو دا د خپلو کې سره څه شو نیم شو جدا شو. که دلته دا رو اضافه کوئ نو دلته رو هم اضافه کوئ شئ. داسې یو رو څه شو اضافه شو مشکل خو نشته. او که همدې کې کوم لاین ډیلیټوئ که نه د اریزر په واسطه دا تاسې لاینونه څه کوئ شئ ډیلیټولی شئ. دا خطونه ډیلیټوی شئ بله دا خطونه هم ډیلیټوی شئ. دا به زه ساده ونیسم چې تاسې پرې پوه شئ. دا ډیزاین به څه ونیسو دا به غیر فعاله کې ښه. او دلته به راشئ ټیبل ډیزاین ته. دا ډیزاین به ساده ونیسو چې تاسې پرې پوه شئ. لیاوټ ته به راشو. لیاوټ کې به ایریز ته راشو. ګوره ځینې وخت کې ضرورت پیدا کېږي چې موږ یو جدول په خپله خوښه جوړو یا یو ډیزاین چا راکړی او په دې ډیزاین باندې جدول جوړ کړه نو هغې کې به ځینې خطونه موږ پاکوو ځینې خطونه اضافه کوو. نو خطونو پاکولو دپاره به تاسې راشئ دا اریزر نه دی تخته پاک یا پنسل پاک دا به انتخاب کړئ او راشئ دا خطونه وپاک کړئ. صحیح شو مشکل خو نشته. دوباره که خطونه رسموي دا به انتخاب کړئ. ډرا ټیبل به انتخاب کړئ. فرض مثال دلته یو خط رسموي. بله خبره موږ سره د ډیلیټ ده. ډیلیټ سیل یو سیل ډیلیټوي ورته هم دا سیل ډیلیټ کړه دا به څه کوي ډیلیټ به یې کوي. ګوره زه دلته یم که نه دلته ما ولیکو آی ډي دلته مې ولیکو هلته به یې نه لیکو همدلته به یې ولیکو لاندې به یې ولیکو نیم. صحیح شو. او دلته به ولیکم جاب. فرض مثال یو څو کلمې مې ولیکي. زه اوس دا سیل ډیلیټول غواړم ورته هم دا سیل څه کړه ډیلیټ کړه. ډیلیټ سیل ډیلیټ کړه او څه چې ښي طرف ته دي که نه دا چپ طرف ته راوړم. اوکې زه دې جي کې وم که نه اوس دې جي ته راوړم. صحیح دی. کنټرول زیډ مې کوم پې ډیلیټ سیل ورته هم شفټ سیل اپ معلومات چې و که نه پاس وی وړو نیم لاندې و که نه لاندې جي نه پاس وی وړو. ډیلیټ رو مکمل یوه رو ډیلیټوي. صحیح دی. او ډیلیټ کالم که دلته راشو ډیلیټ سیل دلته نور خبرې هم دي. ډیلیټ انټایر رو ورته هم دا مکمله رو څه کړه ډیلیټ کړه. اوکې مکمله رو ډیلیټ شوه. بیا راغلم ډیلیټ کا ډیلیټ سیل ډیلیټ انټایر کالم مکمل کالم څه کړه ډیلیټ کړه مکمل کالم یې ډیلیټ کړه. رو او کالم خو مو پېژندل که نه. اوس دلته بیا راځه ورته ډیلیټ کالم هماغه کالم ډیلیټوي او ډیلیټ رو مکمل رو ډیلیټوي او ډیلیټ ټیبل مکمل ټیبل ډیلیټوي. صحیح شو. مخته لاړ شو. ګورې دې چې نه تاسې کولی شئ ټیبل اضافه کوئ ښه ورته ما سادې څو دي چې که درته معلومېږي دا لیکلو ته ګورئ ورته ما سادې څو کالمه وي 15 کالمه وي او څو روګانې دي فرض مثال 8 روګانې دي. دا اوس ما سره 15 کالمه دي او 8 روګانې دي. بیا به لیاوټ ته راشو ورته ما دې کې انزرټ اباف دې کې ما ولیکو آی ډي او دلته مې ولیکو نیم دلته مې ولیکو جاب دلته مې ولیکو سیلري او دلته مې ولیکو ډیټ. دلته ودرېدم ترتیب انزرټ اباف د دې آی ډي رو نه پاس یوه بله رو اضافه کړم د دې نه پاس بله رو اضافه شوه. صحیح دی. انزرټ بلو ورته هم د دې نه لاندې دلته ما یو ولیکو چې معلوم شي تاسې ته ورته هم د دې نه لاندې یوه رو اضافه کړه انزرټ بلو
لاندې ورو اضافه کوم. انزرټ لیفت د دې چپ طرف ته ورو اضافه کوم. چپ طرف ته ورو شو کالم اضافه شو، البته چپ طرف ته کالم اضافه شو. او انزرټ رائټ خي طرف ته کالم اضافه کوم، خي طرف ته کالم اضافه کوم. ورته کنټرول زد دام ختم کا کنټرول زد هیڅ نه مشکل خو نشته. تر دې چې پورې درس شو خلاص شو. زه وځي کې کارخانګي درکم صحیح دی. او تاسو